پاکستان د اسلام پالو وسلوالو پر وړاندې نوي پوځي عملیات پیل کوي. د پاکستان د ملي امنیت کمیټې د جمعې په ورځ اپریل 2018 ویل چې د اسلام پالو وسلوالو د له منځه وړلو لپاره په ټول هیواد کې نوي عملیات پیلوي. دا په داسې حال کې دی د پاکستان په څیر د یو بشپړ اقتصادي او سیاسي بحران سره مخامخ هیواد لپاره د یوه خورا ګران اقدام دی. یو شنونکی وایي د عملیات به د حکومت لپاره چې د ټاکنو د ترسره کولو لپاره تر فشار لاندې دی د یوې پلمې په توګه هم کارول شي تر څو ولایتي ټاکنې چې په راتلونکي میاشت کې پلان شوي وځنډوي. پاکستان د خپل پور د ادا کولو له خطر سره مخ دی. د پیسو نړیوال صندوق ته د تادیاتو پروګرام له نومبر میاشتې راهیسې په ټپه درېدلی په داسې حال کې چې د حکومت او پخواني صدراعظم عمران خان ترمنځ سخته سیاسي جګړه روانه ده. پاکستان وروستی ځل په 2014 کال کې د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد پراخ عملیات پیل کړل چې په دې هیواد کې ملیاردونه ډالر لګښت راغی او په پایله کې تر 1 میلیون ډېر خلک بېکوره شول او په سلګونه ووژل شول. د پاکستان د ملي امنیت کمیټې په اعلامیه کې ویلي په دې غونډه کې د ټول ملت او حکومت سره په ګډه د هر اړخیزو عملیاتو په پیلولو موافقه وشوه چې دا هیواد به په نوي قوت او عزم سره د ترهګرۍ له ګواښ څخه خلاص کړي. پاکستان چې د اټومي وسلو لرونکی هیواد دی او 220 میلیونه نفوس لري په وروستیو څو میاشتو کې په ځانګړې توګه د تحریک طالبان پاکستان وسلواله ډلې سره د تیر کال د خبرو اترو د ناکامېدو وروسته په دې هیواد کې د اسلام پالو وسلوالو لخوا بریدونو زور اخیستی دی. په روان کال کې پاکستاني طالبانو د هغه څخه جلا شوې یوې ډلې د پېښور په ښار کې په پولیسو مرکز ته څیرمه په یوه جومات کې د ځانمرګي برید په کولو سره څه د پاسه 100 پولیس ووژل. لیدونکو له ملتیا مننه، ښاد اوسئ.